د دې ټول پریشانی حل که موږ غواړو، د دې علاج که موږ غواړو، د دې ټولې پریشانی علاج او حل په یو شي کې دی. دغه آیات دی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقا. دې آیات کې الله جل جلاله خپلو بندګانو ته یو مریضي وښودله، داسې مریضي چې په ظاهره باندې خوند پکښې دی، په حلاکه په باطن کې دا یو مهلکه مریضي او ناروغي ده، ډېر خطرناک. لکه حیوان چې کله خارش مرض مبتلا سي چې څومره هغه ګرایي په تېره شي باندې ده ته خوند ورکوي، لیکن په حقیقت کې دا د ده لپاره هلاکت دی که غوښې اوړي، وینې تویېږي، هر ته ځان رسي اخر څومره. لهذا عزیزانو دې آیات کې الله موږ ته یو ډېره خطرناکه مریضي ښودې، او یوازې دا هم ده چې الله موږ ته مریضي ښیي علاج نه. په دغه آیات په دوهم جز کې الله موږ ته علاج هم د دې مریضي ښول دی. که یو سړی ډاکټر ته ورسي چې ډاکټر صاحب ته زما تشخیص د مرض وکړه، هغه لیبارټرۍ ته تا حواله کړي، د ټول بدن ټیسټ دې وکړي، MRI دې وکړي، تا ته مرض تشخیص وسي چې دا دی، ډاکټر صاحب ته ګولۍ زما سر نشته، دې ته څوک ډاکټر نه وایي. الله هغه ذات دی چې موږ ته روحاني مریضي راشي، د روحاني مریضي نه وروسته الله تبارک وتعالی د دې علاج هم موږ ته ښیي، علاج یې ښیي. لهذا دا د قرآن عظیم شان یو مختصر آیت دی، او په دې آیات که چېرته سړی عمل وکړي، د دې په تفسیر و معنا و ژباړو ټول تفصیلات و ځان آګاه کړي او خپل د زندګۍ رخ راواړي یوه دې لوري ته، بیا د سړی کامیابه دی. د دنیا او آخرت کامیابي به الله جل جلاله د ده په برخه کوي. آیات څه شی دی؟ قرآن کې الله پاک جل جلاله موږ ته وایي بل تؤثرون الحیات الدنیا. ای زما بنده ټول عمر دې سوچ او فکر د دنیا په زندگی کې بند، د آخرت پر ژوندون دې و دنیا ته ترجیح ورکړې ده، او دغه داسې مرض دی چې ستا نه الله هم یری، آخرت هم یری، قرآن هم یری، ټول جنت دوزخ دا ټول شان درسه یری، او تا یو ډېر غټ هلاکت ته ورټېل باسي وکوه داسې. الله وایي زما بنده تا د دنیا او خوا ته مخه کړی، ته چې زغلې ټوله شپه او ورځ، ته چې د کوره ورکې مسافري کوې، ته چې د ځان د لوړوالي لپاره دنیوي د سرمایې د ډېرولو لپاره د تجارت د پراخولو لپاره په شپږو اوو میاشتو خارجي سفرونه کوې، یا په اندروني ملک زغلې رازغلې کور و بچان پاته، شپه او ورځ په خلو کې لوند خیشي، نه په ګرمۍ باک، نه په لمر باک، نه په لوږې باک، نه په تنده باک، نه په ستړیا باک، نه په خوږ باک. د څه دپاره کوې که نه؟ دې ته تا سوچ کړی دا دومرې محنت، دا دومرې خواري، دا دومرې پر ځان باندې تکلیف تېرول، دا د څه دپاره دي که نه؟ هر سوچ په هر یو سړی هغه په دا فکر کې دی څنګه پیسې پیدا کړه. که بایسکل والا دی هغه په دې فکر کې دی څنګه پیسې پیدا کړي چې موټرسایکل رانیسي، که موټرسایکل والا دی هغه بیا په دې فکر کې څنګه یو کوچنی موټرګۍ ځان ته پیدا کړي. کوچنی موټرګۍ والا بیا په دا سوچ او فکر کې دی چې څنګه غټ موټر و، سرای و، کوټه و، بیټک و، سیالداري ځان لره څنګه جوړه کړم، ټوله شپه په دې فکر کې. حلال و حرام نه ګوري، روا و ناروا نه ګوري، جواز و عدم جواز نه ګوري، دوکه و فریب نه ګوري، غلا او دغه رقم درواغ هېڅ پکې نه ګوري. د ده اصل مقصد دا دی چې سرمایه جمع کړم، چېرته خپل هدف ته ځان ورسو. خلک یو تاجر راته وایي، خلک یو حاجي صاحب راته وایي، خلک په یو خان راته وایي، یو څه ماڼۍ و، کوټۍ و، کوټه و، بیټک و، میلمه و، سیالداري ولرم. بس په دا فکر کې ټول موږ ورک یو. هر چا چې پوښتنه وایي څنګه دی، والله یو ګزاره کېږي چې پوښتنه وکړي څه غواړې، چې کومه سرمایه مې جمع کړې وه هغه راسه ځي ورځ په ورځ وینم، کاروبارونه نشته. لهذا عزیزانو د کوم شي دپاره چې تاسو خواري کوئ، د کوم شي دپاره چې تاسو زغلئ، د کوم شي دپاره چې تاسو پر ځان تکلیف تېروئ، لمر او تنده ګرمي پر ځان تېروئ، لوږې او تنده پر ځان تېروئ، د هغه کسب او پیسو په ګټلو کې د سرمایه په زیاتوب کې ته نه د حلال فکر کوې، نه د حرام ده کوې، نه د رښتیا ده وایې، نه د درواغو ده، نه د صداقت تجارت کوې، هسې بس چې څنګه سرمایه ډېره شي. تاسو الله وایي سوچ کړی دی چې دا زه ډېره کوم، څونه ژوند مې ژوندی، تا مال ډېر کړي وځي څه ډېره دې کړه،
ستا وخت د راحت رالی د سکون رالی تا ځان لره ښه کور جوړ کړي د راحت اسباب پکې دي ټول پکې ولګول ښه ښایسته د ځان دپاره د کوټه او بیټک جوړ کړي د میلمانه د ضرورت شیان دي ټول پکې مهیا کړي ته چې په ګېټ ورته نوځې ستا روح وخوت های افسوس څومره دې وځغستل څومرې منډې ترنډې دې ووهلی څومرې مسافرۍ د کوره بېبسي او جلاوالې دې پر ځان باندې یوړی اخر دې پای چی شو تا خوند پر واخیست تا راحت پکې وکړي تا اساني ولیده تا عیش او راحت ولیدې الله وایي د دې دنیا لپاره دومره نسبت والآخرت خیر و ابقا دومره چې تا د دنیا لپاره وځغسل حال دا دی چې دنیا ختمیږي ته نه یې خبر ستا سرمایه ډېره سوې لا نه یا ډېرو د دفعه کې د ته ولاړ سه دومره نیمۍ تکلیف د آخرت لپاره وکړ والآخرت خیر و ابقا دوه شان الله یاد کړی خیر د اسم تفضیل څخه ده آخرت د دنیا څخه په څو چنده خوندور دی په څو چنده ښایسته دی په څو چنده زیات راحت او سکون او ارایش لري کنه ابقا دا راحت او ارایش هلته خوند کوي چې دایمي الله وایي و ابقا د آخرت زندگی دا که دې جوړه کړل په راحت کې سوې په سکون کې سوې په آرام کې سوې په جنتو کې سوې دا بیا ختمېدن نه لري و ابقا همیشه دایمي ده همیشه دایمي ده د قرآن په دې آیات کې موږ سوچ وکړو داسې موږ خپل زندګۍ ته د آخرت لپاره موږ څومره سوچ فکر کړی څومره منډه ترنډه موږ د آخرت لپاره کړی آیا دومره تکلیف چې دونې بس دنیا په ګټلو باندې موږ پر ځان یوړی دونې لوږه چې موږ د دنیا په ګټلو باندې پر ځان وړی دونې تنده دومره ستړیا دومره مسافرۍ دومره هلاکتونه چې د دنیا د اضافو دپاره موږ پر ځان یوړه در دې لسمه انسان مې د آخرت لپاره وړه که چیرې د دنیا کار د پیسو کار سي د سیزن وخت سي هلته شپې روڼه پیسې ګټم لیکن کله چې د یو څوک په پښه باندې ارام وشړی چې د تهجد وخت یې راپوه سه ته وایي د ځان لاړ څه خوب ولیده ستا د الله څه موږ خوب نصیب ولې دا زموږ ایمان دی که دا زموږ د آخرت فکر دی لہذا په کار دا ده د الله په کلام باندې موږ عمل د آخرت زندگی ته موږ مخ کړو د آخرت ژوندون ته موږ مخ کړو هغه ژوندون چې فنا ژوند دی ختمېدونکی ژوند دی د هغه دپاره څومرې خوارۍ موږ کړې د هغه د راحت او د سکون دپاره څومرې خوارۍ موږ کړې حال دا دی په هغه کې راحت نشته چې هر څومره د دنیا اسباب زیات کړه هر څومره سرمایه او تجارت په هر ملک بنګلې ځان ته خپل شخصي ځایونه ولرې راحت او سکون نشته په دې کې په دې کې راحت او سکون تاسو زموږ د مالدارانو څخه پوښتنه وکړئ هره ورځ د شپې دوې دوې درې درې ګولې خوري پیسې به هم نه لري کرورپتي او اربپتي به هم نه په دوبۍ او په جاپان او په جرمن کې به د ده کاروبارونه په لویه سطح شروع وي د لیبې منډیانې د مټرانو د اسبابو د مالو ډکې ته په چش کې بې سکونه یې کړه ته به خوب د رئیسي لاندې پر ښایسته مزین آرام پوست کټ باندې شاو اخوا اړخ دا بل اړخ ته میوې او اسباب د خدای نعمتونه پراته بیا هم د علت ولته که چیرې په پیسو په دولت او په ماڼیو په دې کې راحت او سکون وای دا خلکو به ګولیاي نه خوړل تاسو وګورئ بهر ملکو کې خلک د زارو ستونزې ځان ته لګوي ځان وژني دا نه پر نوبت باندې د په میاشتو په دوه درو میاشتو کې چاته نوبت رسي سمندرو ته ځان غورځوي د لس پنځلسم چت نه ځان راغورځي وژني ځان د دې څه شمان لري دې ته خو الله په دنیا کې جنت جوړ کړی قرآن دا وایي الله دا وایي چې دا دنیا د کفارو ده دا الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر ته په جنت کې ولې ځان وژنې ته په جنت کې ولې خودکشي کوې تا ته په جنت کې ولې راحت او سکون نشته ستا خو د هغه دنیا ده که نه ستا خو د هغه سکون دی که نه ستا خو د هغه راحت دی تا ته ولې آرام نه پیدا کېږي ښکاره خبره ده مړ شیطان او نفس غولولي دنیا یې راته ښایسته کړې ده چې دا حلوة خضرة د الله رسول دنیا خوندور او ډېره زیاته خوږه او ډېره زرغونه او ښایسته یې درته جوړه کړې ده شیطان نه کې دنیا دومره هم نه ده ښایسته د دنیادارانو څخه پوښتنه وکړي چې په دنیا کې راحت شته سکون څه کوي لهذا د الله جل جلاله د لوري څخه موږ ته د دې مرضي تشخیص کېږي چې اصل زندګي د آخرت ژوند ده اصل ژوندون دا د دنیا نه دی دا د آخرت